اغیار دشمنی اخسته ده او د هغې د پاسه ولې یو انسان سترګې پټوي د دې حقیقت نه نو یو ځل ما ته ناامیدي راله او مې ویل دې زړه کې چې بس دا هر څه پرېږده چې پته یې ولګي شیطاني وسوسه وه نو په هغې سبا باندې راته د سوات نه یو ملګري ټلیفون وکړه مولوي صاحب محترم خوب مې ولیده ما یې څه خوب دې ولیده وی د میلاد النبی او جلسه وه او په دې خوب کې ستاسو دعوت مونږ تاسو راغوښتي وئ ګیټونه او دروازې او ګلان مو جوړ کړي وو چې مو کتل محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دې جلسې ته تشریف راوړه وی چې ما ورسره ستړې مشي وکړه ما نه یې تپوس وکړه چې دې جلسې ته مو څوک راغوښتي دي بیان دپاره وی ما ورته ستا نوم واخیسته وی دا لاسونه یې داسې کړل 5 ګوتې ونیوې او وی ویل چې هغه ته 5 سلامه زما وکړه او دای ویل چې هغه ته ووایه چې تا کم د دین خدمت شروع کړی دی نو محمد رسول الله درته داسې فرمایي چې ګورې زه بې خبره نه یم ستا د دین د خدمت نه زه خبر یم یاره زما دومره دا همت پې بلند شو ما وی کاروان تیریږي اوس پې غاپي څوک به څه وایي څوک به څه وایي خدا د مسلک خدمت دی الله مونږ دې ته پیدا کړي وو که څوک یې مني او که څوک یې نه مني من خو د مخلوق د پاره دا خدمت نه دی کړی د خالق العزال د رضا د پاره مو کړی دی که څوک په خوشحالي سلزل خوشحال دی که څوک په خفای الله دې زړه وچي مونږ یې څه کوو خو د انسان په همت قوي شي او داتې معلومه ده چې محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د علماو د خدمت نه خبر دی رسول الله مبارک د مشایخو د خدمت نه خبر دی چې څوک د دین سره څومره قرباني ورکوي باقی د رحمت للعالمین ته ټیم په ټیم هغه پیش کیږي علامه